وما علينا إلا البلاغ المبين. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. منافقان لدین ویریږي چې په دوی باندې داسې صورت نازل کړي شي چې د مؤمنانو ته د هغه څه خبر ورکوي چې دغه منافقانو په زړونو کې دي. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ته ورته ووایه تاسو دغه استهزاء او مسخرې کوئ، بېشکه الله د هغه څه ښکاره کوونکی دی چې تاسو ترې ویریږئ. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. او قسم دی که ته له دوی نه پوښتنه وکړې نو خامخا به وایي موږ خو یوازې مشغولتیا او لوبې کولې. ته ورته ووایه آیا تاسو په الله او د هغه په آیاتونو او د هغه په رسول پورې استهزاء او مسخرې کولې؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. عذرونه بهانې مه جوړوئ، یقینا تاسو له خپل ایمان راوړو نه وروستو کافران شوي یئ. که موږ په تاسو کې یوې ډلې ته معافي وکړو نو بلې ډلې ته به عذاب ورکړو په سبب د دې چې هغوی په رښتیا مجرمان وو. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. منافق سړي او منافق ښځې د دوی ځینې له ځینو نورو څخه دي. دوی د نارواو حکم کوي او له نیکۍ نه منع کوي او خپل لاسونه له انفاق کولو نه کلک بند ساتي. نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. دوی الله پرېښود نو الله دوی پرېښودل، بېشکه هم دا منافقان فاسقان یعنی د ایمان له دایرې نه وتونکي دي. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. الله له منافقو سړو او منافقو ښځو او ټولو کفارو سره د جهنم د اور وعده کړې ده په داسې حال کې چې دوی به په هغه کې تل ترتلوي. همدغه د دوی لپاره بس دی او الله پر دوی لعنت کړی دی او د دوی لپاره تل یعنی دایمي عذاب دی. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. اے منافقانو تاسو یې په شان د هغو کسانو چې له تاسو نه مخکې وو. هغوی له تاسو نه د قوت په لحاظ ډېر سخت او کلک وو او د مالونو او اولادونو په لحاظ سره ډېر زیات وو. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم. نو هغوی له خپلې برخې نه فایده واخیستله، بیا تاسو له خپلې برخې نه فایده واخیستله. كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. لکه څنګه چې هغه کسانو له خپلې برخې نه فایده اخیستې وه چې له تاسو نه مخکې وو او تاسو هم په باطلو خبرو کې ښه داخل شوئ په شان د هغه داخلېدو چې هغوی داخل شوي وو. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. دغه کسان چې دي د دوی عملونه په دنیا او آخرت کې برباد شول او هم دغه کسان تاوانیان دي. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. آیا دوی ته د هغو کسانو د عذاب خبر نه دی راغلی چې له دوی نه مخکې وو، یعنی د نوح قوم او د عاد او د سمود او د ابراهیم قوم او د مدین والا او د چپه شوو کلو یعنی د قوم لوط. أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. دوی ته خپلو رسولانو ښکاره معجزې راوړې وې نو الله له سره داسې نه و چې پر دوی ظلم کړی وی او لیکن هغوی په خپلو ځانونو ظلم کاوه.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. او مومن سړي او مومن ښځې د دوی ځینې د ځینې نورو دوستان دي. دوی د نیکۍ حکم کوي او له بدۍ نه منع کوي او لمونځ قایموي او زکات ورکوي او د الله او د هغه د رسول اطاعت کوي. أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. دغه کسان چې دي ضرور به الله پر دوی رحم وکړي. بېشکه الله ډېر غالب ښه حکمت والا دی. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. الله د مومنو سړو او مومنو ښځو سره د داسې جنتونو وعده کړې ده چې د هغو له لاندې ولې بهیږي چې دوی به په هغو کې همیشه وي او د داسې پاکیزه اوسېدن ځایونو چې د عدن یعنی تل اوسېدنې په جنتونو کې به وي. ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. او د الله له جانبه رضامندي تر ټولو لویه ده، همدغه ډېره لویه کامیابي ده. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. اے نبی تل کفارو او منافقانو سره جهاد کوا او پر دوی سختی کوا او د دوی د ورتلو ځای جهنم دی او هغه د ورتلو بد ځای دی. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. دوی پر الله قسمونه خوري چې دوی څه ندي ویلي او یقینا دوی د کفر الفاظ ویلي دي او ل خپل اسلام راوړو نه بعد کافر شوي دي او دوی د هغه څه اراده کړې ده چې دوی هغه ته ونه رسېدل. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم. او دوی پر الله او د هغه پر رسول عیب ونه لګاو مګر ځکه چې الله له خپل فضل دوی غنیان کړل او د هغه رسول د غنیمتونو په تقسیم سره، نو که دوی له نفاقه توبه وباسي دا به د دوی لپاره ډېر غوره وي. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. او که دوی له حقه وګرځي نو الله به دوی ته په دنیا او آخرت دواړو کې ډېر دردونکي عذاب ورکړي، په دې حال کې چې د دوی لپاره به په ځمکه کې هیڅ کارساز او مددگار نه وي. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. او په دوی کې ځینې هغه څوک دي چې له الله سره عهد کړی دی چې قسم دی که هغه موږ ته له خپله فضله سره راکړل نو خامخا ضرور به خیراتونه کوو او ارومرو لازمان به له نیکانو څخه کیږو. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. نو کله چې الله دوی ته له خپله فضله مال ورکړ نو په هغه مال سره بخل وکړ او وګرځېدل په داسې حال کې چې اعراض کوونکي وو. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. نو الله دوی ته د دې په نتیجه کې د دوی په زړونو کې داسې نفاق کېښود چې تر هغې ورځې پورې به په دوی کې وي چې له الله سره به ملاقات وکړي. بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. په سبب د هغه چې دوی له الله سره د کړي وعدې مخالفت وکړ چې دوی له هغه سره کړي وه او په سبب د دې چې دوی به دروغ ویل. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب.
آیا دوی پر دې نه دي پوهه شوي چې بېشکه الله د دوی پر پټو نیتونو او د دوی پر پټو مشورو عالم دی او دوی پر دې نه دي پوه شوي چې بېشکه الله پر ټولو پټو خبرو ښه عالم دی. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. هغه کسان چې پر نفلی خیرات کوونکو مؤمنانو باندې د صدقاتو په باره کې عیب لګوي او پر هغه کسانو باندې عیب لګوي چې هغوی نه مومي مګر خپل وس او مهنت، نو دغه منافقان په دوی پورې مسخرې کوي. الله به په دوی پورې مسخرې وکړي. ولهم عذاب أليم. او د دوی لپاره ډیر دردونکی عذاب دی. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ته د دوی لپاره استغفار وغواړه یا د دوی لپاره استغفار مغواړه. که ته د دوی لپاره او یا ځله هم استغفار وغواړي نو الله به له سره دوی ته بخښنه ونه کړي. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. دا ځکه چې یقینا دوی په الله او د هغه په رسول کافران شوي دي او الله فاسق یعنی له حد نه وتونکي قوم ته هدایت نه کوي. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. وروسته پاتې کړی شوي خلک له رسول الله نه شاته په خپلو کېناستو باندې خوشحاله شول او دوی بد وګڼل دا چې په خپلو مالونو او ځانونو سره د الله په لاره کې جهاد وکړي او وی ویل تاسو په ګرمۍ کې دې غذا ته مه وځئ. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ته ووایه بېشکه د جهنم اور د ګرمۍ په لحاظ ډیر سخت دی که چېرې دوی پوهېدلې. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. نو دوی دی وخاندي په دنیا کې لږ او ودی جاړي ډیر په آخرت کې دا جزا ده په سبب د هغو عملونو چې دوی به کول. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. نو که الله ته بیرته راوستې په دوی کې یوې ډلې ته بیا دوی له تا نه بلې غذا ته د وتلو اجازت وغواړي نو ته ورته ووایه تاسو به له سره ونه وځئ جهاد ته زما سره هېڅکله او له سره به زما په ملګرتیا کې د کوم دښمن سره جنګ ونه کړئ هېڅکله. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. بېشکه تاسو مخکې ځلې په ناسته راضي شوي وئ نو اوس ناست اوسئ د وروسته پاتې کېدونکو ښځو ماشومانو او عجزو سړو سره. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. او په دوی کې چې کوم یو مړ شي نو ته د هغه هیڅ کله هم جنازه مه کوه او مې د دعا او تدفین لپاره په قبر ودرېږه. بېشکه دوی په الله او د هغه په رسول کافران شوي دي او مړه شوي دي په داسې حال کې چې فاسقان وو. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. او تا دې په تعجب کې وا نه چوي د دوی مالونه او نه د دوی اولادونه. یقینا الله همدا اراده لري چې دوی ته په دغو مالونو او اولادونو سره عذاب ورکړي او روحونه یې اوزي په داسې حال کې چې کافران وي. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم.
او کله چې کوم صورت نازل کړی شي او دا حکم پکې وي چې پر الله ایمان راوړئ او د هغه د رسول په ملګرتیا کې جهاد وکړئ نو لتانه په دغو کې د مالی طاقت والا د پاتې کېدو اجازت غواړي. وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين او وایي ته مونږ پرېږده چې اوسو په کورونو کې له کېناستونکو ښځو او ماشومانو سره. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. دوی په دې راضي شول چې د پاتې شوو ښځو او ماشومانو سره وي او د دوی پر زړونو مهر لګول شوی دی ځکه نو دوی نه پوهیږي. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. لیکن رسول او هغو کسانو چې له ده سره ایمان راوړی دی هغوی په خپلو مالونو او خپلو ځانونو سره جهاد وکړ او خاص د همدغو کسانو لپاره ښېګڼې دي او همدغه کسان کامیاب دي. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الله د دوی لپاره داسې جنتونه تیار کړي دي چې د هغو له لاندې ولي بهیږي په دې حال کې چې همیشه اوسیدونکي به وي په هغو کې همدغه ډېر لوی بری دی. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. او له اعرابو یعنی بانډیسیانو څخه عذر جوړونکي راغلل د دې لپاره چې دوی ته د پاتې کېدو اجازت ورکړی شي او هغه کسان کېناستل چې الله او د هغه رسول ته دروغ ویلي وو. زر به هغو کسانو ته چې په دوی کې کافران شوي دي ډېر دردونکي عذاب ورسیږي. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. هیڅ ګناه او جرم نشته په کمزورو او نفر مریضانو او نه پر هغو کسانو چې نه مومي هغه مال چې ولګوي کله چې دوی د الله او د هغه د رسول لپاره اخلاص کوي. په نیکي کوونکو باندې هیڅ د الزام لار نشته او الله ډېر بخونکی بې حده رحم کوونکی دی. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه او نه پر هغو کسانو څه حرج شته چې هر کله تا ته راغلي دي د دې لپاره چې ته هغوی ته سورلی ورکړې. تا وویل زه نه مومم هغه سورلي چې تاسو پر هغې سواره کړم. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. نو هغوی وګرځي په داسې حال کې چې د هغوی له سترګو اوښکې بهیږي د دې غم په سبب چې دوی هغه مال نه مومي چې دوی ولګوي. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. یقینا هم دا خبره ده چې لار د ملامتۍ خو پر هغو کسانو ده چې هغوی له تانه د پاتې کېدلو اجازت غواړي حال دا چې دوی غنیان دي. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. دوی راضي شوي دي پر دې چې دوی پاتې شي له وروسته پاتې کېدونکو ښځو جینکو سره او الله د دوی پر زړونو مهر لګولی دی نو دوی نه پوهیږي. وما علينا